بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. هیواد مال ټک یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نننۍ ویډیو کې به وغږیږو چې څنګه کولی شو وایرلیس وای فای کیمرې د خپل موبایل سره وصل کو، هغه هم بغیر له انټرنیټ څخه، چې دغه کې موږ سره مختلفې ماډلې دي او دغه ماډل به تاسو ته په دغه ویډیو کې موږ معلومات درکوو. خو دوستانو ویډیو نه اوږدوو، سمدستي ځو. تاسو به سمدستي لاړ شئ د ټولو مخکې خپل پلی سټور ته چې کله تاسو لاړئ نو دغلته به تاسو V380 اپلیکیشن سرچ کئ. انټرنیټ لږ کمزوری دی، بالکل دغلته به تاسو V380 پرو اپلیکیشن ولیکئ. موږ د مخکې نه ډاونلوډ کړی دی، تاسو کولی شئ ځنه ډاونلوډ کئ. دغه بالکل موږ سره دغه د اپلیکیشن رالی د اوپن او انسټال نښه ده، موږ مخکې نه ډاونلوډ کړی و، نو تاسو به ډاونلوډ کئ. د ډاونلوډ نه وروسته به دوستانو سمدستي تاسو بیرته خپلې پاڼې ته راشئ. څنګه چې موږ خپلې پاڼې ته رالو دغه د V380 اپلیکیشن موږ ته ښکاري. دغه اپلیکیشن به وروسته دوستانو تاسو اوپن کئ. له هغې وروسته I have read and agree د هغې باندې به تاسو چیک مارک ولګوئ. بیا به لږ صبر وکئ، نیکسټ به ووهئ. بعد د هغې نه به ګیټ سټارټ باندې کلیک کړئ. د دې وروسته چې کومه صفحه راځي هغه اجازه نه لري چې اپلیکیشن ورکړي، خو موږ سکرین شاټ ورکړی. تاسو به ټرای وداوټ اکاونټ موږ اکاونټ نه کریټ کوو، نو کنټینیو به کلیک وکئ. بعد د کنټینیو نه به دوستانو تاسو راشئ سمدستي وای فای ته. دغلته به تاسو ته دغه د وای فای نمبر ښکاره شي، دغه نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله ورته صبر وکړو دا به کنیکټ شي، بالکل کنیکټ شي. بېرته وای فای ته به راشي، لږ غونده کې بر نه به لږ ریفریش کوي. ګورئ کیمره راله، تاسو به ایډ کیمره باندې کلیک کوئ. بیا بعد د هغې نه چې کله په کیمرې باندې تاسو کلیک وکړو نو له هغې وروسته به کیمره ډایرکټ کنیکټ شي. کله چې دوستانو دا کنیکټ شوه، بعد له هغې نه یو څو دانې نیکسټ غواړي، مطلب یو څو دفعې تاسو دلته به تاسو پی ټي زیډ کنټرول راځي، دا ټول به تاسو نیکسټ کوئ. دغه نور فیوچر به تاسو معلومات درکوي. نیکسټ باره کې دا رقم پلی بیک تاسو کلیک کوئ، دې باندې تاسو پې ریکارډینګ راوړي. کله چې تاسو دوستانو بعد د هغې نه تاسو په دې 3 ډاټ باندې سکیږي، سیټینګ ته به لاړ شئ. موږ دلته غواړو کیمرې ته پاسورډ وکړو، مخکې اتومات انتخابېدله. پاسورډ ته چې کله راشو دغه شیر ډیوایس د دې دغه وظیفه ده چې تاسو کله بل موبایل دغه کیمرې سره وصلوئ نو دغه شیر ډیوایس باندې وصلېږي، بغیر شیر ډیوایس نه وصلېږي. تاسو شیر ډیوایس باندې کله کلیک کړئ، تاسو ته به یو سکین کوډ درکوي. بل موبایل کې تاسو کله لوګین شئ ته به آی ډي جوړوئ، بعد د هغې نه دې ته بیا سکین ته نیسئ نو دا موبایل به دې سره وصلېږي. دوستانو موږ راځو دې کیمرې ته پاسورډ ورکوو. پاسورډ کې دوستانو موږ خان @ ووهلو. اوس په لاندې هم بیا هم دلته دا پاسورډ ورکوو. دا پاسورډ موږ ورکو ویک دی اخلي، خو تاسو کولی شئ دې نه هم قوي پاسورډ کریټ کړئ. بره دوستانو دلته د یوزر نیم کې که موږ اډمین ورکو هم صحیح ده، خو زیاتره ښه به دا وي چې تاسو دلته د ډیوایس خپل آی ډي انتخاب کړئ. ډیوایس آی ډي مې انتخاب کړه دوستانه، بالکل پاسورډ سیف شلو. اوس د هغې وروسته دوستانو موږ غواړو چې لاړ شو بیرته مین مینیو ته، او دغلته مینیو کې 2 آپشن ډېر مهم دي. چې لومړی آپشن د څنګه کوی شو چې په کیمره کې چې چېرته تاسو کیمره لګولې په هغوی باندې خپل غږ وکئ، مطلب که یو خبرداری ورکوئ، یو چیرې غواړئ په شاګردانو باندې یا هم یو قسم مختاریه وړاندې کوئ، نو تاسو کولی شئ چې په دې سپیک نه کار والی. په سپیک آپشن باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ دوستانو نو ستاسو غږ به اول پرمیشن غواړي چې کله تاسو الله اف کو نو ستاسو غږ به په کیمره کې انتقالېږي. چې کله لاسپیکر ولرئ نو لاسپیکر کې به ستاسو ساوند هلته انتقالېږي. دې ترڅنګ دوستانو دویم آپشن په دې سکرین کې دی چې هغه د لایف ساوند دی. چې کله تاسو دغه ساوند د لاسپیکر خلاص کړئ نو تاسو به د دکان یا هم چې کوم دی کیمره لګولي دا غذي ساوند به تاسو اورېدلی شئ. همدې ترڅنګ کله که تاسو په دې میز کې دا زومر ګورئ، په دې باندې کلیک وکئ، بره پورته کئ، په دې باندې کیمره زوم کېږي. همدا رقم که ښي لاس او چپ لاس ته په سکرین باندې ګوته کش کئ نو دې باندې دا کیمره اخوا دېخوا اوړي. دې ترڅنګ دوستانو یو څو مهم آپشن نورې هم د موږ بیرته بیک ځو، بیا 3 ډاټ باندې کلیک د 3 ډاټ باندې کلیک کوو. د 3 ټکو باندې هغه وروسته ریکارډینګ سیټینګ ته ځو. سیټینګ کې 3 آپشن یې موږ سره چې کنټینیو ریکارډ، ایون ریکارډ او ریکارډینګ او ټول به آن کړئ. دا تش په دا موږ سره ریمین دی. ترڅنګ دوستانو بیرته ځو بیکګراوند ته. دوستانو دا خو هغه معلومات وو چې موږ تاسو ته چمتو کړي وو. زموږ فکر باندې دغه مهم وو، دغه انفارمیشن یا دغه آپشن که تاسو چې تا کومه پوښتنه وي نور په دغه کیمرې په اړه باندې تاسو کولی شئ چې موږ سره په کمنټ کې مطرح کړئ، چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. موږ ته اجازه راکړئ په تلو کې زموږ چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ. ښه وخت، خدای په امان.